د لوی د میاشتې په 18 تاریخ د چهارشنبې په ورځ باندې د میدان وردګ ولایت د امیرداد ولسوالۍ او د چوتو په کلي کې یو کس د نجیب په نامه باندې چې تقریبا حدود 25 یا 26 کاله عمر یې درلوده، د برهان نامې کس سره چې په یو د چرګانو په فارم کې کار کوله، تقریبا 4 میاشتې د فارم کې کار کوله. دا کس 2 لورګانې لري او یوه مېرمن لري. نو د چهارشنبې په ورځ باندې په 18 تاریخ باندې د بخارۍ د ګلېدو له وجې نه د خپل ژوند له لاسه ورکړ. نو او دی وفات شو. سخت اقتصادي وضعیت هم خراب دی. د مخکې نه هم بل کوم کار کسب نه درلود. ایران ته بوتله د کارګرۍ او د خپل امرار د معاش لپاره. نو د 4 میاشتې دغلته کار کوله او اقتصادي وضعیت هم سخت خراب دی. نو اوس چې کله د خپل ژوند له لاسه ورکړ، د 2 یتیمان ماشومان ته ځینې پاتې دي چې تاسو سره د عکسونه شریکل، او یوه مېرمن ته ځینې پاتې ده. نو هیڅ اقتصادي منبع او د لاسنیوي څوک نه لري. نو د تاسو نه او د خیریه بنسټونو نه، د دولتي بنسټونو نه او د سرې میاشتې نه مې دا خواهش ته او د تمنا ده چې د خدای په خاطر باندې، د انسانیت او د بشریت او د اسلامیت په خاطر باندې د دغو ماشومانو د لاسنیوي لپاره هر څه مو چې په توان کې وي هغه وکړئ. ځکه دا بې سرپرست او بې سرپناه د هیڅ درآمد او هیڅ وجه نه لري. اقتصادي وضعیت یې په آخره اندازه خراب دی. په دې باندې زه په اطمینان باندې درته وایم چې د اوس د یوې هفتې خوراکه شاید شی په کور کې موجود نه دي. نو د خدای په خاطر باندې که تاسو هر ځای ته لاسرسی کېږي او هر خیریه بنسټ سره متوان او طاقت کېږي، نو د دې سره کومک وکړي د خدای په خاطر باندې. موږ هم څه چې په توان او په طاقت کې وي، د اسلامیت په خاطر، د انسانیت په خاطر، د بشریت په خاطر، د ترحم په خاطر باندې ورسره کوو. نو د تاسو نه هم دا هیله ده چې د داسې بېوزله او بېسرپناه او مظلومو ماشومانو او کونډو یتیمانو لاسنیوی وکړئ. نو انشاءالله د دنیا او د آخرت سعادت مو مفدو کې وي. نو کامیابي درته غواړو. او نو هیله مو دا ده چې د نظر نه یې ونه باسئ او دا ماشومان او دا یتیمان او دا بې سرپرسته کور حتما د خدای په خاطر، د انسانیت او د اسلامیت په خاطر لاسنیوی وکړي. وما علینا الا البلاغ.